تاسو ټول په دې باندې خبر یاستئ چې د افغانستان مالیې وزارت په مالیه ورکوونکو باندې البته د خصوصي سکتور په سوداګرو باندې یو څه اندازه مالیه کمه کړې ده. لکه څه رقم چې مخکې د زدران صاحب سره پرې خبرې وکړلې انتفاعي مالیه یې 50 سلنه کم کړې ده، یعنې د 4 سلنه نه 2 سلنو ته راوستې ده او دغه موضوعي تړوني مالیه چې وایي دا یې بیخي کمه کړې ده. په دو موضوعاتو باندې به خبرې وکړو چې دغه یې ولې کړې ده، ولې دغه تصمیم نیولی دی. په نورو مالیه ورکوونکو باندې به هم خبرې وکړو. ډېری هېوادوال وایي چې په دوی باندې مالي ډېرې لګول دي، هټیوال مثلا یا هم کوچني کاروباریان. په دغو ټولو موضوعاتو باندې به خبرې وکړو. په راتلونکي کې دوی کوم پلان لري چې په ټولو مالیه ورکوونکو باندې دغه مالیات یو څه اندازه راکم کړي او که څنګه. نو هیله تاسو هم تر پاره سره ملتیا وکړئ. په همدې تړاو سره په خپرونه کې د افغانستان د مالیې وزارت د مالیې ورکوونکو د خدمتونو رئیس ښاغلی عبدالقیوم نصیر میلمه دی. نصیر صاحب سلام، ستړي مسئ، خپرونه ته بخیر راغلی، سهار مو بخیر. خدمت شما، خدمت همکارای شما، خدمت تمام بیننده ها، السلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم که برای ما فرصت دادین. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. جناب نصیر، شما در اول درباره مالیات بگوین. در خصوصی سکتور تقریبا مالیات کمک بلند بود، شما کم کردین مالیات. چرا و به خاطر چی؟ علتش چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که به شما معلوم است و به همه بیننده ها معلوم است، مالیه بیس یا اساس مالیه یک مملکت تشکیل میده و توسط مالیه است که نظام میچله، نظام روان است و توسط مالیه است که پروژه های عمل منفعه، پروژه های عمرانی به کار انداخته میشه، به آخر میرسه. و چون قبل از فتح مشکلاتی وجود داشت در بخش مالیه دهی و مالیه گیری، و پس از فتح با توجه به مشکلاتی که موجود بود و درخواست های مکرری که از طرف سکتور خصوصی و از طرف مالیه دهنده ها به مقام محترم امارت اسلامی پیشنهاد گردید، بدین ملحوظ امارت اسلامی لازم دید تا در بخش سکتور خصوصی بعضی تخفیفات را یا بعضی امتیازات را برای از اونها بده تا در کار باری از اونها رونق پیدا شود و یک در حقیقت جوابی باشه به درخواست، به احترام درخواست سکتور خصوصی و به احترام درخواست متشبثین. راځي د دغو مالیاتو په هکله هم معلومات راکوي چې دغه مالیات مو په کومو برخو کې څومره کم کړي؟ مالیه انتفاعی 4% بخش معارف، تحصیلات، مدارس مکمل معاف کردید برای سال 1402 و این هم با توجه به درخواست سکتور تعلیمی بود که اونها شکایت داشتن از کمبود محصلین، از وضعیت بد اقتصادی. یعنی په ټول خصوصي سکتور کې چې هغوی د تعلیم او د تحصیل په برخه کې کار کوي مالیات معاف شوي دي. 4% معاف دی. 4% معاف است، چون 4% یه اثر میندازه بالای اصل سرمایه یا اصلی کاری که داره. مثلا سکتور خصوصی اگر فیزی را جمع میکنه، باید قانون ای است، اصولی است که باید در هر روز 4% از را به دولت بپردازه و این یک اثری داره بالای از او، چون اونها مشکلات خود ذکر کردن. او را مکمل برای سال در هر روبا هدفتون در 4 ماه، در هر 3 ماه، در هر 3 ماه، در هر 3 ماه باید 4% می پرداختن به دولت و همین 4% پرداخت ازی معاف کردید و اینا در آخری سال راپوری راه میکنن و مالیه برای ایداد میتن که 20% میباشه از عواید خالص. عالی، و 20% معاف شده؟ 20% نه خیر، 20% معاف نشده بلکه 4% معاف کردید. خب 16% میته، 4% معاف شده؟ نه خیر، اصولی رقم است که وقتی که یک متشبث کار آغاز میکنه، او از مجموع از عواید غیر خالص خود، مثلا به طور مثال یک مکتب اگر برای انداخته میشه، از مجموع فیسی که جمع میکنه یا پولی را که جمع میکنه، از مجموع ازی بدون در نظر گرفتنی مصارف 4% به دولت میپردازه و این 4% یک قلم مصرف ازی تلقی میشه و در آخر سال وقتی که ایزارنامه خود ارائه میکنه یا راپور خود به اداره مالیاتی ارائه میکنه، همین 4% که در 4 رو پرداخته یک قلم مصرف ازی است و این برش اجرایی داده میشه. اگر عواید بیشتر داشت 20% تابع میشه میته، اگر نداشت در همینجا به پایان میرسه ختم. راځو په ټول هیواد کې د مالیاتو په دې موضوع باندې هم کیږو. په ټول هیواد کې مو د مالیاتو د راټولولو او د مالیاتو په برخه کې څومره کارونه کړي دي؟
الحمدلله در 2 سالی که امارت اسلامی برقرار است شما میبینید که در عواید تفاوت قابل ملاحظه وجود دارد در زمان امارت و در زمان جمهوریت و این برمیگرده به تعهد و اخلاص کارکنان اداره مالیاتی و اداره عوایدی هم در ولایت و هم در مرکز به پیمانه زیادی عواید جمع شده و این عواید اگر شما متوجه باشین در افغانستان به خلاف دیگر کشورها این یک اظهار خودی از سلف اسسمنت است. یعنی یک متشبیس به اظهار خودی میکنه، عواید خود نشان میده بدون جبر اکراه و از او مالیه به دولت میپردازه. یعنی با وجودی که اظهار خودی است هیچ فشاری نیست و هیچ تشویش هم مالیه دهنده نداره. مالیه دهنده میتونه که انکار کنه ولی به خاطر تعهدی که به کشور داره به وطن داره اونها مالیه خود میپردازن و همچنین کارمندای مالیه یا کارمندای عوایدی در بخش خود کوشش میکنن، تلاش میکنن تا عواید بیشتر جمع کنن تا که در بخش اقتصاد ما بتونیم به یک جای برسیم. په هیواد کې په مالی وزارت باندې ځینې نیوکې دي. ځینې خلک وایي چې مالی وزارت په خلکو باندې مالي ډېر ایښي دي. زه به تاسو ته مثالونه وایم. پخوا داسې وایي چې د دې لویو لارو کوم موټر چې ول هغوی یوه اندازه پیسې ورکولې، پارچې اخیستلې. هغه پارچې چې دي طبعا مالیه ده چې بیا ټرانسپورټ وزارت ته او د ټرانسپورټ وزارت له لارې بیا بیرته مالي وزارت ته سپارل کېږي. دغه یوه پروسه ده چې تاسو خپله په هغه باندې ښه پوهېږئ. له مانه دوی وایي چې پخوا داسې وایي چې مثلا یوه اندازه پیسې موږ ورکولې، کله چې اسلامي امارت راغی نو هغه دغه پارچې چې وي هغه یو څه اندازه قیمته شولې. د هغه خپل قیمت نه یو څه اندازه قیمت شولې، خو زموږ کرایې په همغه اندازه وي. لکه پخوا چې موږ څرنګه کرایې اخیستلې اوس هم موږ د هغه څخه وروسته موږ همغه ډول کرایې اخیستلې. خو په دې وروستیو کې د هغو ټرانسپورټي پارچو دغه کومې بیې چې دي هغه تر پخوا یو چند تقریبا 2 چنده لوړې شوي دي، خو په مقابل کې بیا کرایې راټیټې شوي دي. ځکه موږ او تاسو د کرایو لپاره نرخنامې لرو، ځکه مشخص نرخونه ټاکل شوي دي او د همغو نرخونو په اساس باندې دوی مسافر کې نه وي دغه څخه کرایه اخلي. اوس دوی دا نیوکه لري چې پخوا پارچې کمې وي، د دوی دغه کرایې ډېرې وي، اوس یې کرایې هم را کمې شوي دي او مالیات یې هم ډېر شوي دي. دوی د خپلو مالیاتو د کمښت غوښتنه کوي. در اینجا قابل یادآوری می‌دانیم که نه تنها که مالیه زیاد نشده بلکه وقتی که امارت اسلامی برقرار شد قانونی که در جمهوریت بود امو تطبیق شد و علاوه از این ببینید که برای اصناف اون مالیه از اونها 1.5% بودن اونها را تخفیف دادن به 0.5% و همچنین دی مافیات هایی که یک ماه قبل تقریبا برای سکتور خصوصی و برای متشبثین داده شد. مالیه بخش صنعتی و تولیدی از 4% به 2% آمد، تحصیلی معاف گردید و در بعضی بخش های دیگر سهولت های دیگر برای اونها فراهم کردن. یعنی مقصد است که نه تنها که مالیه را زیاد نکرده بلکه در بعضی جاها کم کرده. همچنین در گمرکات مواد خوراکی را